تاسو پوښتنه کړې چې کوم ځانونه چې ماشوم پیدا کیږي ژوندواله پیدا کوي نو کوم ځانونه چې یا خپل ځای پوسیږي او یا د خاوند تخمه ځای پوسیږي دی وخت کې دا تخمه چې دا ډېر ناقصه تخمه وي نو دې لپاره په طب قدیم کې یو ډېر خپل مجربه نسخه چې موږ همیشه جوړو او ډېر مجرب کار کوي هغه څلور اجزا دي شنیلی یا شنل چې چورته وي متاسي جزبوه ده جلبتری او کبابي چینی دغه څلور اجزا سره هم وزن مېده کوي چې مېدم ک دې مېده کول نو وروسته کول شي لکه ته بوره هم په جګړه کې مشکل نشته د خوګوال لپاره د ذایقې لپاره یو کاشوغه سهار بیګا د په نهار باندې خوري چې هر څون د مشکل ولې خدای په سره حل کیږي دغه ځانه چې ده نه تنها چې د ضرورتواله پیدا کوي د خاون بي په باندې تاثیر کوي د خاون راته هم کوړه نه خوښیږي تاسو په څنګه ته نو کوی دا ځانو ورته دا څنګه چې د خپل په قنات کې جو په موږ باندې د خاون بي په تاثیر کوي هغه راته نه خوښیږي کوته شي نو دغه ډیره مجربه نو څه کوم دوستان ذات یاداشتي کې موږ کله د کارو ډیره مجربه نو السلام علیکم